بسم الله الرحمن الرحیم ورد پروګرام راوسو مرتسنن وایو آیکن د آیکن وظیفه دا ده که غواړو چې موږ تاسې یو سمبول اډ کو په دې ځای کې نه کمیونیکیشن سمبولونه اډ کو پر آیکن باندې کلیک وکړئ دغه آیکن د انټرنیټ سره ارتباط لري تر څو تاسو ته یو ځلې لوډ سي اوس دا مختلف آیکنونه دي په دې ځای کې موږ تاسو عموما د کمیونیکیشن پر ځای استعمالېږي یعنې د دې پر ځای چې موږ تاسې خبرې وکړو موږ کولی سو چې د هغو آیکنانو څخه استفاده وکړو دلته انیمل غواړې اپل غواړې اراس آرټ هر شکل چې غواړې په دې ځای کې سته هر آیکن چې تاسې غواړئ چې انتخاب یې کړئ دلته کولی شئ مثلا فرض کړئ زموږ دغه آیکن پکار دی یو آیکن انتخابوئ که څو دانې انتخابوئ څو دانې هم په اپلای انتخابولی شئ اوکې انسرټ کې اوس دواړه آیکنان دلته تاسو ته اضافه شول اوس دا آیکنان دي لکه مخکې چې موږ په پکچر کې ولیو چې سایز یې دلته هم غټولی سو په جګوالی هم غټولی سو په بردوالی هم غټولی سو دا عکسونه روټیټ کولی هم سو ټوله تشریح یعنې د هغه پکچر په شکل ده هیڅ نوې خبره نشته فقط یو دغه دوې خبرې دي نوې پکښې کې یو دلته لیکل شوی دی چینج ګرافیکس چینج ګرافیکس دا معنی چې دغه شکل تغییر کړه دا مخکې موږ ویلو نه په هغه چینج پکچر کې چې مو ویلو نو دی تا ته یې ما سره په کمپیوټر کې را سره دی زه یې په هغه آیکن بدلوم په هر ځای کې چې زموږ سره آیکن سره یې په هغه به راته بدل سي چې دا نور د پکچر د ګرافیکس څخه واوښتې پکچر باندې بدل سو کنټرول زیډ بل په دې ځای کې فرام آنلاین سورس یا د انټرنیټ د لارې اړی مثلا اوس موږ ته د انټرنیټ د لارې راخلاصېږي موږ کولی سو چې آنلاین یې تغیر کړو دا خبرې موږ تاسې په دغه کې کړي دي نه مخکې مو کړي مثلا په داسې شکل یې راته واړو اوس ګوره انیمل شکلونه راغله په انیمل کې مثلا دا پکچر پکار دی انسرټ یې که دی تا ته هغه عکس درته راولي نو ټول سیټینګ یې د چې څو د پکچرز چې موږ ته راغلی نو دا آیکن دی چې تاسې کولی سئ چې په دې ځای کې یو آیکن اضافه کړئ چې موږ تاسې عموما د کمیونیکیشن پر ځای ورڅخه استفاده کوو یو کنورټ شیپ دی د دې څخه شیپ جوړ کوو اوس نور کوم سیټینګ چې د ګرافیکسو هغه موږ تاسو ته په شیپ واوښتي ګورئ که تاسو وګورئ کنټرول زیډ ګورئ په دې ځای کې موږ تاسو ته ګرافیک فارمټ لیکل شوی دی که زه کنورټ ټو شیپ کوم نور دا زموږ دپاره شیپ سو او دلته هم شیپ فارمټ موږ تاسو ته اوس راغلی نو ټول سیټینګ یې د پکچر په طریقه دی د الله په امان